बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। شروع کومه د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. نن په انګلیش ټو پښتو لرننګ کې تاسو ته ما د انګلیش سنټنسز راوړي دي. ډیر فایدار سنټنسز دي، تاسو لږ په توجه سره دې ته غوږ کېږدئ. صحیح ده. دا سنټنسز وګورئ، وړوکی کلاس دی، دومره غټ کلاس نه دی، ستاسو انګلیش به ورسره ډیر ښه شي. ګورئ ما سره اولنی چې کوم سنټنس دی هغه دی ډونټ لای. ډونټ لای د دې مطلب دی دروغ مه وایه. صحیح ده. ډونټ لای دروغ مه وایه. بیا مخکې چې کوم سنټنس دی هغه دی ډونټ سپای. ډونټ سپای د سپای مطلب دی جاسوسي. جاسوسي یعنی تجسس مه کوه. صحیح ده. جاسوسي یا تجسس مه کوه. صحیح ده. ډونټ سپای تجسس مه کوه. ډونټ انسالټ سپکاوی مه کوه. دلته تاسو انسالټ وینئ، د دې مطلب دی سپکاوی. صحیح ده. ډونټ انسالټ سپکاوی مه کوه، یعنی د چا سپکاوی مه کوه. صحیح ده. ډونټ ویسټ د دې مطلب دی اسراف مه کوه. صحیح ده. ویسټ تاسو وینئ کنه، د دې مطلب دی ضایع کول، څه څیز ضایع کول. صحیح ده. نو دلته د ډونټ ویسټ مطلب شو اسراف مه کوه. صحیح ده. یعنی څه څیز مه ضایع کوه. بیا بل سنټنس چې کوم دی هغه دی فیډ د پور. فیډ د پور د دې مطلب شو مسکینان ماړه کړه. مسکینان ماړه کړه. فیډ د پور مسکینان ماړه کړه. ډونټ بیک بایټ د ډونټ بیک بایټ مطلب دی غیبت مه کوه. صحیح ده. ډونټ بیک بایټ تاسو بیک بایټ وینئ، د دې مطلب دی غیبت. صحیح ده. بیک بایټ وایي غیبت ته، غیبت مه کوه. بیا تاسو بل سنټنس وینئ کیپ یور اوتھس د دې مطلب شو یعنی خپلې لومړی قسم ته وفادار اوسه. صحیح ده. خپلې لوړی قسم ته وفادار اوسه. اوتس مطلب دی قسم یعنی لوړی. صحیح ده. کیپ یور اوتس خپلې لوړی قسم ته وفادار اوسه. ډونټ ټیک برایبس. ډونټ ټیک برایبس رشوت مه اخله. صحیح ده. رشوت ښه کار نه دی. برایبز وایي رشوت ته. رشوت مه اخله. ډونټ ټیک برایبس رشوت مه اخله. تاسو دا بل سنټنس وینئ انر یور ټریټیز. انر یور ټریټیز د دې مطلب دی په خپلو تړونونو وفا کړه. صحیح ده. یعنی په خپلو تړونونو وفا کړه. انر یور ټریټیز. ها نو تاسو بیا دا سنټنس وګورئ ریسټرین یور انګر. ریسټرین یور انګر د دې مطلب شو خپله غوسه قابو وساته. صحیح ده. د ریسټرین مطلب دی قابو ساتل. ریسټرین یور انګر خپله غوسه قابو وساته. ډونټ سپریډ گاسپ. ډونټ سپریډ گاسپ افواهات مه خوروه. صحیح ده. مونږ وایو چې داسې افواه ده دا مه خوروه، نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ ډونټ سپریډ گاسپ افواهات مه خپروه. think good of others. think good of others د دې مطلب دی د نورو په حقله ښه فکر وکړه. صحیح ده. د نورو په حقله ښه فکر وکړه. think good of others. بیا ګورئ تاسو دا سنټنس وګورئ بی ګوډ ټو ګیسټس د دې مطلب شو چې میلمه وپاله. صحیح ده. مونږ وایو چې هلکه میلمه ښه پاله، نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ بی ګوډ ټو ګیسټس. ګیسټس وایي میلمه ته. صحیح ده. ډونټ هارم بلیورس. ډونټ هارم بلیورس ایمان لرونکو ته زیان مه رسوه. ایمان لرونکو ته زیان مه رسوه. ډونټ هارم تاسو دلته دا هارم وینئ، په دې کې دا آر چې کوم دی دا سایلنټ دی، دا تاسو مه وایئ. صحیح ده. تاسو وایئ ایچ اے ایم هارم. ډونټ هارم بلیورس ایمان لرونکو ته زیان مه رسوه. صحیح ده.
یعنی مطلب مسلمانان چې دی او پچا کې چې ایمانی هغوی ته زیان مرسوه نقصان مرسوه. Don't be rude parents. Don't be rude parents. د مور او پلار بے احترامی مکوه. د مور پلار بے احترامی مکوه. Don't be rude to parents. د مور او پلار بے احترامی مکوه. تاسو بیا دې سنټنس ته وګورئ. Turn away from ill speech. Turn away from ill speech. له بدې وینا څخه ځان وساته. صحیح ده. دلته تاسو ال وینئ که نه. ال اصل کې بیمار ته وایي، دلته یې مطلب دی بدې. صحیح ده. یعنی له بدې وینا څخه ځان وساته. Turn away from ill speech. له بدې وینا څخه ځان وساته. Don't make fun of others. Don't make fun of others. پر نورو ټوقې مکوه. صحیح ده. چا پورې ټوقې نخرې مکوئ. د دې مطلب دا دی. Don't make fun of others. پر نورو ټوقې مکوه. Walk in a humble manner. Walk in a humble manner. په عاجزۍ تک کوه. صحیح ده. ډیره بدماشي مکوه چې ګرځې نو په عاجزۍ سره ګرځه. تک په عاجزۍ سره کوه. بیا تاسو دا سنټنس وګورئ. Respond to evil with good. Respond to evil with good. مطلب د بد جواب په ښه ورکړه. صحیح ده. د بد جواب په ښه ورکړه. Respond to evil with good. د بد جواب په ښه ورکړه. صحیح ده. بد اراده چاته مو وایي چې څوک بد خو وایي ته ورله ښه جواب ورکړه. Don't say what you don't do. Don't say what you don't do. مه وایه هغه چې نه یې کوي. مونږ وایو هغه مه وایه یاره چې کولی نه شي او کوي ناسې خبرې مه کوه. Don't say what you don't do. مه وایه هغه چې نه یې کوي. Keep your trust and promises. Keep your trust and promises. خپل اعتبار او ژمنې وساته. صحیح ده. خپل اعتبار او ژمنې وساته. Don't insult others falsehoods. Don't insult others falsehoods. د دې مطلب دا دی د بل د دروغو خدایانو ته سپکاوی مه کوه. صحیح ده. یعنی مطلب یې دا شه په ساده. مونږ وایو چې د ځمکې خدایانو ته ځان مه سپکوه. د دوی نه څه غواړه مه. صحیح ده. ځکه چې دا خدایان نه دي او نه چاله څه ورکولی شي. نو د دې سنټنس مطلب شو Don't insult others falsehoods. یعنی د بل د دروغو خدایانو ته سپکاوی مه کوه. صحیح ده. او تاسو دا وګورئ. Don't deceive people in trade. Don't deceive people in trade. په تجارت کې خلق مه تیر باسه. صحیح ده. تاسو دلته ټریډ وینئ. د ټریډ مطلب دی تجارت. صحیح ده. کار روزگار کاروبار. په تجارت کې خلق مه تیر باسه. Don't deceive people in trade. په تجارت کې خلق مه تیر باسه. Don't take items without right. Don't take items without right. ناحق مالونه مه د ځان کوه. صحیح ده. یعنی چې کوم څیز ستا نه وي هغه د ځان مه کوه. پردی حق مه وخه. Don't take items without right. ناحق مالونه مه د ځان کوه. بیا تاسو دلته وګورئ. Don't ask unnecessary questions. Don't ask unnecessary questions. یعنی غیر ضروری سوالونه مکوه. صحیح ده. بعضې خلک زه هم ګورم چې غیر ضروری سوالونه کوي. unnecessary مطلب دلته چې دی هغه دی غیر ضروری. صحیح ده. necessary وایي ضروری ته. دلته unnecessary راغلی. د دې مطلب شو غیر ضروری چې ضرورت یې نه وي. صحیح ده. Don't ask unnecessary question. یعنی غیر ضروری سوالونه مکوه. Don't call others with bad names. د دې مطلب دا شو چې پر نورو بد نومونه مه یږده. صحیح ده. Don't call others with bad names. پر نورو بد نومونه مږده. یعنی په نورو خلقو باندې بد نومونه مږده. صحیح ده.
دا سنټنس وګورئ don't claim yourselves to be poor don't claim yourselves to be poor یعنی ځان پاک مه بوله صحیح ده ځان ته ډیر پاک مه وایه don't claim yourselves to be poor ځان پاک مه بوله صحیح ده speak nicely even to ignorant speak nicely even to the ignorant د دې مطلب دا شو په مهربانۍ خبرې وکړه حتی د جاهل سره صحیح ده په مهربانۍ خبرې وکړه حتی که هغه جاهل ولی نه وي مطلب یې دا دی چې د بل کس که جاهل هم وي ته ورسره په مهربانۍ خبرې وکړه صحیح ده speak nicely even to the ignorant په مهربانۍ خبرې وکړه حتی د جاهل سره don't ask for repayment for favor د favors مطلب دی احسان یعنی د خپل احسان بدله مغواړه صحیح ده په چا چې څه احسان وکړي د هغې بدله ترې مه اخله ګنې احسان به د احسان پاتې نشي don't ask for repayment for favors یعنی د خپل احسان بدله مغواړه make room for others at gatherings make room for others at gatherings د دې مطلب شو په غونډو او اجتماعاتو کې نورو ته ځای ورکړه صحیح ده په غونډو او اجتماعاتو کې نورو ته ځای ورکړه if enemy want peace then accept it if enemy wants peace then accept it د دې مطلب شو که دښمن سوله غواړي نو ویې منه صحیح ده که دښمن صلح غواړي نو صلح وکړه ته یې ومنه صحیح ده if enemy د enemy مطلب دی دشمني صحیح ده wants peace یعنی که غواړي صلح صحیح ده then accept it نو وی منه قبول یې کړه صحیح ده return a greeting in a better manner return a greeting in a better manner یعنی د سلام ستړي مشي جواب په بهتره توګه ورکړه که څوک درته سلام وکړي ستړي مشي وکړي د ګریټینګ مطلب دی سلام ستړي مشي صحیح ده نو جواب په بهتره توګه ورکړه صحیح ده نو تاسو وګورئ د دې کلاس اخیرنۍ خبره تاسو ته زه کومه don't remind other of favors you done to them د دې څه مطلب شو نورو ته ستا لخوا ورسره شوي احسانونه مه وریادوه صحیح ده یعنی تا که د چا سره څه احسان دې په چا کړی څه احسانات دې په چا یي نو هغه مه وریادوه تاسو د دې انګلیش ویلی شئ don't remind others of the favor you done to them یعنی نورو ته ستا لخوا ورسره شوي احسانونه مه وریادوه هم په دې ځای د دې کلاس اختتام کومه که ژوند وي راځم به د یو بل کلاس سره د لوی الله په امان والسلام